حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایل من توضأ فاحسن الوضوء، هر چا چې اودس وکي یعنی ښه اودس وکي، دا فاحسن الوضوء څخه دا مطلب چې دا اودس د ټولو فرایضو د ټولو سنتونو او آدابو سره وکي، د هغه خیال وساتي. نو کله چې داسې اودس کوي پر دې اندامونو باندې اوبه توهیږي، اوبه بهیږي، خرجت خطایاه من جسده، د جسدو بدن څخه خطاوي وځي، هغه هم د دې اوبو سره روانې دي، معافیږي. حتی تخرج من تحت اظفاره، تر داسې اندازې چې د نوکانو په بیخونو کې کم ګناهونه یي، تر نوکانو لاندې سوي کم ګناهونه هغه به هم ختم سي. د دې څخه مطلب دا دی چې یو ګناه کار ته تا پر دې خپلو پښو باندې تګ کړی دی، نو په دې کې ستا دا پښې هم ګناهګاره دي. لکه محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې پردیو زنانو ته کتل د سترګو زنا ده، په دې باندې دا ستا سترګې ګناهګاره دي. نو د ټول بدن او خاص د هغه اندامونو ګناهونه ختمیږي پر کومو باندې چې د اوداسه اوبه بهیږي. نو تاسې کوشش وکړئ چې دا د اوداسه کم اندامونه دي دا په ښه شان باندې پرېوړي او ښه اوبه ورباندې وبهوئ. او بل ځای حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې ما د محمد عربي صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، هغه ویل ان امتی یدعون یوم القیامه، په تحقیق سره زما امت چې د قیامت په ورځ باندې وبلل سي، د دوی حشر وسی، یعنی زما امتیان د قبرونو څخه د قیامت په ورځ باندې راپورته سي. نو دوی په داسې حالت کې راپورته سي چې غرم محجلین، د دوی دغه اندامونه چې کوم په اوداسه کې پرېولل کېږي دا به سپین وي، دا به رڼا کوي، دا به ډېر روښانه وي. من آثار الوضوء، د اثارو څخه د اوداسه، د اوداسه په وجه به هغه اندامونه چې کوم په اوداسه کې پرېولل کېږي دا به د قیامت په ورځ باندې ډېر تک سپین وي. او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم امت به د نور امتونو څخه په دغه علامه باندې پیژندل کېږي چې دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم امتی دي. وګورئ دغه مخ چې په اوداسه کې پرېولئ څومره ښایسته او سپین دي، د هغه لاسونه، د هغه سر، د هغه دا خپې، دا وګورئ. نو په دې باندې به محمد عربي صلی الله علیه وسلم امتیان پیژندل کېږي. نو محمد عربي صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته په آخر کې یوه ډېره ناشنا توصیه کوي، فمن استطاع منکم، که په تاسو کې د چا طاقت وي، ان یطیل غرته فلیفعل، چې هغه د خپل سپین اندامونه د قیامت په ورځ باندې زیات کړي، نو هغه د دا فعل وکړي. نو ځکه فقهای کرام وایي چې لاسونو کې دا څنګلې باید ښه ډېرې داخل سي، یو څه لا تر څنګلو دا اوبه ور واړوي. دغه رقم د پښو پرېولو په وخت کې باید د بجلوکو څخه د کعبین چې ورته وایي د دې څخه لا اوبه رالوړې سي، ډېر لوړ ځایونه ورسره پاک سي. دا شان په مخ کې د شاوخوا طرفونه په اوداسه کې ښه لاندې سي، نو د قیامت په ورځ به دا ټول اندامونه داسې تک سپین وي. دا غره د آس په تندي کې هغه سپین خال ته وایي چې په ټول بدن کې هغه سپین ځای معلوم وي. نو د قیامت په ورځ به د دې بندګانو هغه سپین ځایونه، سپین اندامونه داسې معلوم وي.